السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې کوزده مې کړې ده، ولور یې ډېر دی. نو دا څو کاله کېږي چې دغه ښځه مې نه ده راوت کړې. نو اوس چې پر دغه ښځه د پلار په کور کې غاړې زما په باندې دي، او که د خسر محترمه ستا خو غاړې نه دي باندې، ته خو یو مظلوم یې. الله دې غږ واوره، الله دې ستا او د ټولو مظلومانو ولورونه ادا کړي. د دغه پلار ظالم غاړې باندې دي، د دغه پښتنو غاړې باندې دي. دغه جاهل قوم چې نه په الله خبر دی، نه د الله د رسول په دین باندې خبر دی، د قوم به غاړې باندې وي. د علي رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی، مرفوع روایت دی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي دي چې درې شیان مه ځنډوئ. الصلاة اذا آتت، د لمانځه وخت چې راغلی لمونځ مه ځنډوئ. والجنازة اذا حضرت، جنازه چې حاضره سوه بیا یې مه ځنډوئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي کومې نجونې چې بالغه سولې هغه مه ځنډوئ، دستي یې ورکوئ. اعلال سنن جلد 18 صفحه 6 فصل فی الکفاءة. او دغه رنګه د عمر بن خطاب راتنو او د انس بن مالک رضی الله عنه روایت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي دي چې په تورات کې مکتوب لیکل سوي دي که د یو چا لور 12 کلو ته ورسیږي او دی یې په نکاح باندې نه کوي، فاصابت اثما، او هغه نجلۍ یو ګناه وکړي، نو فاثم ذلک علیه، دا پر پلار باندې دغه ګناه ده. حدیث امام بهقي روایت کړی دی، مشکات جلد 2 صفحه 201 کتاب النکاح. نو محترمه بل حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي یو ښځه چې پیغله سي او هر مریضي چې پر دې باندې راځي، پر پلار او پر مور باندې د الله قهر اوري، د الله قهر باندې نازلیږي. نو دا پښتانه بدبخت خویوارې ښځې غټ سینې ورکوي، بیا په دونه ولور باندې ورکړي چې 4 5 6 کاله به هغه مظلوم هغه پیسې ګټي. دا خو ستاسو په دې خپل اولاد باندې ظلم دی، د دې خپل د زړه په ټوټه باندې مو ظلم دی. دغه ستا لور چې په 10 لک روپۍ دې ورکړه، هغه غریب په 6 کاله باندې په مزدورۍ او په څه تکالیفو باندې پیسې برابرې کړي. نو بیا چې ستا لور واده سي، هلته ګزاره هم خراب سي، خواشي م ورته وایي چې په څه تکلیف مه راوړلې، خسر م ورته وایي چې په څه زحمت مه راوړلې، ته خو ناسې یې، ته خو پلانکه یې، هغه ښځې ته پې غرونه ورکوي. د دې خپل اولاد په خاطر باندې محترمینو دا ولې خرڅوئ؟ د خدای په لحاظ باندې دا معاشره پر شریعت برابره کوي. که نه کې که دا معاشره موږ پر شریعت نه کړو برابره، الله جل جلاله به موږ داسې هلاک کړي لکه عاد و ثمودیان. او بعضې ورونه په زنا باندې اخته سي، خو ده کوزده کړې ده، خو لیکن هغه را د ودولی نه سي. ځواني ده، اوس فحش انټرنیټ دباره په نارواو په زناو باندې اخته سي، ښځې په زناو باندې اخته سي. دا ولې دومره ظلم د الله پر مخلوق باندې کوي؟ خو څه له الله څخه وبېرېږي، یو څه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه وبېرېږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک وایي 3 شیان د ایمان د زوال سببونه جوړېږي چې د سړي اسلام به په کفر بدلیږي. هغه کې یو دا دی چې سړی ظلم کوي، هغه ظلم کول دا د ایمان د زوال اسباب دي. نو دغه څومره غټ ظلم دی چې هغه خوارکۍ په ایران، هغه خوارکۍ په یو بل ملک کې، هغه خوارکۍ په یو روزانه باندې په کلو باندې ستړی وي، ستا لور نسي راودولی. ظالمه ته چا پیسې ځینې واخلي، یا پر لرګو پر کټانو باندې ورکړي، او یا لکه د افغانانو کې خو بیا دا رواج دی، هغه یې بس خوري خړی مارکوي. ځکه علما مو لیدلي دي د لوڼو په پیسو باندې حج ته تللي دي. محترم وایي څه خو راځي د خدای څخه وبېرېږو. ولې موږ پښتانه هر وخت دومره له حق څخه لرې وي؟ ولې دومره له دین څخه لرې پاته خلک وي؟ ولې زموږ جامعه به همیشه دا ډول خرابه وي؟ تاسې وګورئ، دغه عموما د یهودو ثقافت دی چې دغه ښځې یې په موږ کې ګرانې کړي. اجي صاحب سرمایداره ته خو که په 1 کروړ باندې وغواړې مې راودولی سي، که په 1 کروړ باندې ورکړې بل تاجر ته هم یې کولی سي. د دغه مظلومانو خو خانه خرابه که ستاسو دي الله خانه خرابه کړي، که په دغه رواج او په دغه ناروا باندې اخته یاست، د خدای په لحاظ راوګرځېږئ، زړه مو درد وکړي، پر دې مظلومانو باندې مو زړه درد وکړي. دا خوارکۍ اوس مزدوري کوي، خوارکۍ په ایران کې یا په بل ملک کې بیلچا وایي، هلته یو د خلکو منتونه پر ځان باندې وړي. ستا دومره غیرت نشته چې د خپله لور ور وباسې له کوره چې دا زما پر لور باندې رحم دی او پر تا باندې مو رحم دی.
نو محترمینو شرعي ولورونه کښېږدئ د خدای په خاطر باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه ښځه ناستې ده چې ولور یې غټ وي. موږ ولې خپلې لورې ناسیانې کوو؟ موږ ولې خپل لور وشامت و بدبختي ته ورغورځوو؟ بیا اختریان پر فرض واجب سینې کوي، زکاتونه پر فرض سینې کوي. دغه اوسنیو ښځې چې ودیږي، دغه د 10 لکو روپو کور چې ورکول شي، پر دغه باندې هم حج فرض کېږي، پر دغه باندې هم اختری واجبېږي، پر دې باندې هم زکات کېږي، یو چم لا هم نه کوي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ډېر اهل د اور مې دوزخیان د اور ډېر اهل د دوزخ مې هغه سرمایداران ولیدل او زنانه مې ولیدلې. زنانه خو نو دغه دي، بیا یو هغه عمل د دین هم نه کوي، نه زکات د خپل مال باسي، نه اختری کوي او نه حج پر فرض چې 10 لک روپۍ باندې چې دې ورکوله، دا خو د دې چې حج پر فرض کېږي. او دغه رنګه سرمایداران رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ډېر اهل د نارو. نو خو دغه رواج دی رایږدي، دغه رواجونه. نو یا اجانو صاحبانو د خدای په خاطر باندې تاسې د خپلې لوڼې موتې کوي، دا مسکینان به هم ستاسو سره باره هغه عادت چې له دې بخښه سره لور وبخښه، لور ورکوي. نیک انسان چې په طبیعت او د برابر وي خوښ دی، بس د خپلې لور عقد ورسره وکړه، که د لور سره احسان کوي او پر لور باندې رحم کوي. نو محترمینو دغه د ولور رواج، دغه مردار ثقافت، دغه د یهودو او د هندوانو ثقافت، دغه د زنا دروازه خلاصوي په امت کې، دغه د زنا اسباب راوړي امت ته. یو ښځه چې پیغله سي 10 کاله د پلار په کور باندې ناست دي، او بیا دغه اوس بدبخته جامعه او زمانه سوله چې د ښځې په لاس کې هم موبایل دی، د ښځې په لاس کې هم میموري کارت دی، د ښځې په لاس کې هم فلمونه دي. دغه به بیا د زنا څخه څنګه راوګرځېږي؟ دغه ځوانان چې نن فیسبوک ته مخ ته فیسبوک نیولی دي، پردۍ نجونې تعقیبوي، دغه به بیا له زنا او له ناروا څخه څنګه راوګرځېږي؟ نو د خدای په لحاظ باندې دغه لوڼې په شرعي مهرو ولورو باندې ورکړي، الله به در سره راضي سي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.